السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ثنا هیلث اکیډمي چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی مو د ژوند ټول حاجتونه پوره کړه. مینوالو نن به د استغفار د وظیفې یو داسې زبردسته طریقه د یو داسې حاجت لپاره د یو داسې مشکل لپاره دا وظیفه وکړي چې کلونه تېر شو او ستاسو دا حاجت لا تر اوسه پورې نه دی پوره سوی، ستا دا مشکل لا تر اوسه پورې نه دی ختم سوی. عزتمنو زموږ هغه ورونه هغه خویندې چې هغوی وایي زموږ حاجتونه نه پوره کېږي، زموږ مشکلات نه ختمیږي. زما عزتمنو که دا حاجت د غرونو برابر وي که د سمندرونو برابر وي، نن ځان له راشي د استغفار وظیفه ووایه، صرف 100 مرتبه دا وظیفه وکړئ په اخلاص او یقین سره. عزتمنو سحر چې راپاسئ الله رب العزت به داسې اسباب جوړ کړي وي، داسې ذریعه به جوړه کړې وي چې ستا به په هغه طرف باندې امید هم نه وي. زما عزتمنو ستا دا حاجت که د کاروبار دپاره وي، ستا دا حاجت که د ریشې دپاره وي، ستا دا حاجت که د اولاد دپاره وي، ستا دا حاجت که د نوکرۍ دپاره وي، د دنیا په مخ د ټولو نه لوی حاجت دی نه پوره کېږي، نو په کومه طریقه چې زه د استغفار وظیفه در ښایم په هغه طریقه باندې دا وظیفه وکړئ. عزتمنو د استغفار وظیفه دومره تاثیر لري چې زندگی به مو بدله شي، دومره تاثیرات لري چې په زندگی کې به سکون راشي. هغه حاجت راواخله د کوم حاجت د لاسه چې ستا خوبونه به ارامه شوي دي، هغه حاجت راواخله د کوم حاجت د لاسه چې د ټولې دنیا خوراکونه تا ته خوند نه درکوي. دا حاجت به د استغفار د وظیفې په برکت الله رب العزت داسې اړخ څه پوره کړي ستا به سوچ او ګمان هم نه وي. نو ملګرو د استغفار دا وظیفه چې زه تاسو ته ذکر کوم د قرآن کریم د هغه یو آیات مبارک هم زه تاسو ته بیانوم. ګرانو مسلمانانو، انسان په دنیا کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو انسان وایي زما رزق کم دی، بل وایي زما زه قرضداره یم، بل وایي زما کاروبار خراب سوی دی، بل وایي زما د واده مسله نه حل کېږي، بل وایي زما اولاد نشته، بل وایي زما په کور کې سکون نشته، او بل انسان داسې حاجت لري چې د حل لاره ورته نه معلومېږي. او قرآن کریم موږ ته د ناامیدۍ درس نه راکوي، قرآن کریم موږ ته د الله تعالی دروازه راښایي. الله تعالی فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، یعنی ما ویل له خپل رب څخه بخښنه وغواړئ، بېشکه هغه ډېر بخښونکی دی. دغه آیت مبارکه چې ما ستاسو په مخ کې ذکر کړي دا حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته دا دعوت ورکړي چې تاسې د الله جل شانه څخه بخښنه وغواړئ، ځکه بېشکه هغه ډېر بخښونکی ذات او هغه به تاسو ته 4 انعام درکړي. حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته په دعوت کې دغه 4 انعام ذکر کړي دي. هغه دا وروسته الله جل شانه داسې فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. الله جل شانه به تاسو ته هغه به پر تاسو له اسمانو څخه ډېر بارانونه راولېږي او تاسو ته مالونه درکړي، اولادونه به درکړي او تاسو ته باغونه او وینې درکړي. نو الله جل شانه په دې آیات مبارکه کې د استغفار په بدله کې و دغه قوم ته د نوح علیه السلام 4 انعام وروښول. یو انعام دا دی چې باران به د اسمانه سره راځي، قحطي به ختم شي. دویم دا دی چې مالونه به درکړي، مسکیني به ختم شي. دریم دا دی چې الله جل شانه به اولادونه درکړي. او څلورم انعام دا دی چې باغونه او ویلې به الله درکړي. نو دا انعامات الله جل شانه د استغفار سره تړلي چې دا به استغفار کوم سړی د استغفار وظیفه کوي، الله جل شانه به دغه انعامات ورله ورکوي. او زموږ تاسې په ژوند کې چې کوم څومره شرعي حاجتونه دي د دې دپاره د استغفار ویلو دا 100% وظیفه مجربه وظیفه ده چې موږ تاسې به یې وایو. او کوم چا چې په دې وظیفه باندې عمل کړی دی الله جل شانه ټول شرعي حاجتونه ورپوره کړي دي. تاسې یقین وکړئ چې زما په زندګي کې کوم مشکلات راغلي دي، که لوی مشکل وي که غټ مشکل وي که کوچنی مشکل وي، د دې ټولو دپاره ما د استغفار وظیفه کړې او الله جل شانه هغه راحل کړ. نو د استغفار د وظیفې مختصره طریقه زه تاسو ته بیانوم. د لمانځه بعد په اوداسه باندې په توجه په اخلاص او یقین سره 11 واره درود شریف ویل صلی الله علیه وسلم او 100 واره استغفار ویل او بیا 11 واره درود شریف ویل صلی الله علیه وسلم. دا طریقه ده که چیرې ستا مشکل په دې 100 واره ویلو باندې نسو حل بیا 200 واره کړه، که چیرې په 200 واره نسو حل بیا 300 واره کړه، که په 300 واره نسو حل حتی بیا 1000 واره استغفار وکړه. الله جل شانه به ستا هر شرعي حاجت پوره کوي. د هر قسم مشکل دپاره چې وي هغه به پوره کوي. زما خپل عادت دا دی د هر قسم مشکلاتو د ژوند دپاره چې زه استغفار ضرور وایم او الله جل شانه زما هغه ارمان او هغه شرعي حاجت پوره کړي. تاسې هم د ځان دپاره د عادت وګرځوئ 100 واره په سر او په پای کې درود شریف صلی الله علیه وسلم
او په مابین سلوار درود شریف صلی الله په مابین کې سلوار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه دغه وظیفه د ځان لپاره عادت وګرځوي د دنیا ټول مشکلات به الله جل شانه در حل کړي. که می چوي ویډیو خوښ وي نو لایک شیر او سبسکرایب مې هېروئ د ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.